بسم الله الرحمن الرحیم. لا ایرانی پلاوی سره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر کتنه، فراه ولایت د پوهنې وزیر سفر او د نورستان د لوړو زده کړو انسټیټیوټ لپاره د 20 جریبه ځمکې منظورول. د خدای په ثنا او ستاینې سره خبرونه پیلوم. درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1404 کال د وري یا حمل 14مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی عبدالکبیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت له سلاکار محمد رضا بهرامي کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی او مل پلاوي سره کتلي. یا د کتنې کې د افغان کډوالو وضعیت، د بیرته راستنیدونکو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا په اړه خبرې شوي. مولوي عبدالکبیر د ایران د مرستو ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې له افغان کډوالو سره د زغم او نرمۍ پر بنسټ چلند وسي. د کډوالو وزارت د 40 ښارګوټو طرحه وړاندې کړې ترڅو کډوال په خپله خوښه هیواد ته راستانه سي. ورته مهال محمد رضا بهرامي هم له کډوالو سره پر انساني چلند ټینګار کړی او د اسلامي امارت د 40 ښارګوټو جوړولو اقدام یې ستایلی دی. پوهنې وزارت وایي چې د دې وزارت وزیر مولوي حبیب الله آغا فراه ولایت ته سفر کړی. یاد وزارت په وینا مولوي حبیب الله آغا د دې سفر په ترڅ کې د پوهنې له مسؤلینو، علماو او قومي مشرانو سره په کتنې کې د دیني او عصري علومو پر اهمیت ټینګار کړی. ورته مهال د پوهنې وزیر یاد ولایت کې د یو ستر دیني مرکز د پرانیستي په مراسمو کې هم ګډون کړی دی. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د علي قدر امیر المؤمنین د ځانګړي شفقت له مخې د نورستان لوړو زده کړو مؤسسې لپاره د 20 جریبه ځمکې د پیرلو بودیجه منظور سوه. د یاد وزارت په وینا د نورستان لوړو زده کړو مؤسسه تدریسي او اداري چارو لپاره د مناسب ځای د نشتون له امله له ستونزو سره مخ و چې له دې سره به ستونزې حل کړی سي. د احصایي او معلوماتو ملي اداره وایي چې د دې ادارې د ارقامو له مخې د تیر کال په کب میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی راغلی. دغه اداره زیاتوي چې دا ټیټوالی 5.8% په غلجاتو کې، 5.9% غوړیو او 3.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې دی. په پای کې د ننګرهار څخه د ننګرهار سیمیز مسؤلین وایي چې د تېرې یوې ورځې په لړ کې د تورخم له لارې 325 تنه افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه سوي. د مسؤلینو په وینا د وروستیو کې د تورخم له لارې د کډوالو راتګ ګړندی سوی او دوی ته د مرستو رسولو، د اسنادو د تثبیت او ورته د لازمو اسانتیاو رامنځته کولو پروسه هم په منظم شکل روانه ده. قدرمنو لیدونکو له ملتیاو مننه. تاسو کولی سئ د عروج بیلابیلې خپرونې په ځانګړې توګه د اداري مستندونه او ځانګړي راپورونه د سوشیل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.